بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر ما د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ او تاسو د نهم ټولګي کیمیا مضمون 21م لوست مطالعه کړی چې 21م لوست د نهم ټولګي د کیمیا مضمون د دریم فصل اخرنی لوست و چې په دې لوست کې موږ او تاسو څو قیمته کندونه مطالعه کړه چې څو قیمته کندونه چې شته ویل کېږي، همدارنګه د دې ترڅنګ مو د څو قیمته کندونو هغه ټوله خاصیتونه ولوستله. د هغه څخه وروسته راځو د نهم ټولګي د کیمیا مضمون 22م لوست چې د عضوي مرکبونو د تعاملونو تر عنوان لاندې دی. دغه فصل را شروع کوو چې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون 4م فصل دی. په دې فصل کې زموږ او ستاسو لومړی عنوان چې دی هغه په خپله تعویضي تعاملونه دي چې تعویضي تعاملونه څه ته ویل کېږي. اوس عضوي مرکبونه چې دي موږ او تاسو خو انشاءالله الرحمن تر دې ځایه پورې عضوي مرکبونه په مکمل ډول سره څه پوه کړله وپېژندله. ګوري عضوي مرکبونه چې دي دغه عضوي مرکبونه رقم تعاملونه سرته رسوي چې دغه تعاملو د جملې څخه د مثال په توګه سره مثلا یو ډول تعاملونه ته چې ویل کېږي، مثلا یو ډول تعاملونه دي چې دې ته خپله تعویضي تعاملونه ورته ویل کېږي. تعویضي تعاملونه عضوي مرکبونه سرته رسوي. همدارنګه د دې ترڅنګ جمعي تعاملونه دي چې عضوي مرکبونه یې سرته رسوي. د دې ترڅنګ د دې نور تعاملونه لکه د مثال په توګه سره مثلا هایدروجنیشن دی، همدارنګه ډي هایدروجنیشن دی، هایدریشن دی، یعنی رقم تعاملونه دي چې عضوي مرکبونه هغه تعاملونه څه کوي سرته یې رسوي. د دې د جملې څخه راځو زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع د تعویضي تعاملونه چې تعویضي تعاملونه څه ډول تعاملونه دي. لومړی راځو تعویضي تعاملونه یا هم سبسټیټیوشن ریاکشن چې دي دا پیژنو چې سبسټیټیوشن ریاکشن یا ډسپلیسمنت ریاکشن یا تعویضي تعاملونه کوم تعاملو ته ویل کېږي. ګوري تعویضي تعاملونه چې دي هغه عبارت د هغه تعاملونو څخه دي چې دغه تعامل په جریان کې د یو مرکب د یو مالیکول څو اټومونه د بل مرکب د اټومونو په واسطه سره رقم کېږي، بې ځایه کېږي یا هم عوض کېږي. د مثال په توګه سره مثلا فرض کړئ چې د A B یو مرکب چې دی دا مثلا د D C یا د C D د مرکب سره تعامل کوي، په نتیجه کې څه شي کېږي دلته دغه د A مرکب چې دی دا دغه د A کوم د A B د مرکب دغه د A اټوم چې دی دا راځي مثلا دلته د D څه شي کوي په د بل مرکب کې دغه د D د اټوم ځای نیسي، په نتیجه کې د چی مرکب لاسته راوړي د A D مرکب لاسته راوړي. همدارنګه دغه د B کوم عنصر چې دی یا مثلا د B کوم اټوم چې دی دغه مرکب ده دا راځي د چا سره یو ځای کېږي دلته د D پر ځای باندې د C سره یو ځای کېږي او چیش لاسته راوړي یو بل نوی مرکب لاسته راوړي مثلا د B چیش په نامه سره د B C په نامه سره. معنا دا چې تعویضي تعاملونه هغه تعاملونه ته ویل کېږي چې په دې تعاملونو کې دلته د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه څه کېږي عوض کېږي. لکه په دې ځای کې چې موږ تاسو ولیدله په دې عمومي فورمول کې چې مثلا د AB یو مرکب دی دا د DC د یو بل مرکب سره یو ځای کېږي. اوس د AB د مرکب دغه مالیکول چې دی د دې مالیکول دغه د A اټوم چې دی دا مثلا څه رقم کېږي دا راځي دلته د DC د مرکب دغه د D مالیکول څه کوي بې ځایه کوي او د پر ځای څه رقم کېږي عوض کېږي، راځي د C سره یو ځای کېږي او یو نوی مرکب څه رقم کوي موږ ته لاسته راوړي. نو تعویضي تعاملونه هغه تعاملونه ته وایي چې د مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه سره یوځای شي. چې دغه تعویضي تعاملونه چې دي دا عموما په مشبوع هایدروکاربنونو کې زیات سرته رسیږي. ولې مشبوع هایدروکاربنونه چې دي هغه د خپل ځان څخه پردي، نو جمعي تعاملونه چې دي هغه ډېر کم سرته رسوي، خو برعکس تعویضي تعاملونه چې دي هغه عموما په دوی کې څه رقم کېږي زیات سرته رسیږي. د مثال په توګه سره مثلا که چیرې موږ د دې جملې څخه یو مثال په نظر کې ونیسو، مثلا د میتان غاز چې کله د کلورین سره تعامل وکړي، د میتان غاز موږ تاسو لرو مثلا CH4 دا چې کله مثلا د چی سره تعامل وکړي د کلورین سره تعامل وکړي چې کلورین خپل یو هالوجن غاز دی او د کلورین غاز چې دی هغه خپل یو هالوجن دی، کله چې د دې سره تعامل وکړي د څه په نتیجه کې چې لاسته راځي که چیرې موږ راسو دغه میتان چې دی د دې هغه مشرح فورمول ولیکو نو دا په داسې شکل دی چې یو دانه کاربن چې دی هغه د څلورو دانو هایدروجنو سره چې لري اړیکه لري، یو دانه کاربن چې دی د څلورو دانو هایدروجنو سره اړیکه لري. په دې ځای کې مثلا دغه کلورین چې دی دا راځي دلته دغه
هایدروجن څه کوي دا بې ځایه کوي او د پر ځای سره کم کیږي یعنی دغه میتان سره د چیش پر ځای باندې یو ځای کیږي د هایدروجن پر ځای باندې معنی د هایدروجن په داسې لکه د هایدروجن په یو واسطه کې راځي هایدروجن ایسته کیږي دلته چې کله د کلورین د دغه سره میتان سره یو ځای شي نو د څه په نتیجه کې میتایل کلوراید لاسته راځي چې لاسته راځي دې څخه په نتیجه کې میتایل کلوراید لاسته راځي داسې چې CH3 رابطه کلورین دې څخه به چې لاسته راځي CH3 رابطه کلورین پلس دلته موږ تاسو یو هایدروجن پاتې شو همدارنګه دلته چې پاتې شو یو دانه کلورین پاتې شو پلس هایدروجن کلوراید یا هم هایدروکلوریک اسید څه پکې دې څخه پلس راځي که چیرې دغه تعامل نور هم ادامه پیدا کړي معنی دا چې د تعامل په دغه مثلا دا مواد په دغه محیط کې نور هم پاتې شي بیا دې څخه چې لاسته راځي دې څخه بیا په نتیجه کې دغه میتایل کلوراید چې دی دا راځي د چا سره ځای کېږي د میتایل کلوراید چې دی دا بیا د چا سره تعامل کوي د کلورین دغه غاز سره تعامل کوي او دې څخه په نتیجه کې بیا نوې مرکب څه کېږي د څخه په نتیجه کې بیا نوې مرکب پسې لاسته راځي مثلا کچېرې مثلا دلته بیا د کلورین راسي او د میتایل کلوراید یو دانه بل هایدروجن بې ځای کې نو په نتیجه کې به د څخه CH2 رابطه چې شي رابطه 2 کلورین پلس یو دانه هایدروجن بل بې ځای شو هغه هایدروجن بیا د کلورین سره ځای شي پلس هایدروجن کلوراید به څه پوسي پلس به راسي نو په دې ځای کې به چې لاسته راسي میتلین کلوراید به بیا د دې څخه څنګه سي پلس به راسي معنی که دغه مواد مثلا دوی تعامل سره وکړي دغه مواد نور هم په دغه محیط کې پاتې شو نو دغه مواد بیا د چا سره تعامل کوي د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې نوې مواد څه کېږي پلس خو د هر تعامل په جریان کې به موږ تر هغه وخت چې هایدروجن موجود وي موږ ته به چې لاسته راځي یو مالیکول هایدروجن کلوراید به پلس راځي کچېرې دغه مواد نور هم په دغه محیط کې سره کم سي پاتې سي کچېرې دا مواد چې میتیلین کلوراید او همدارنګه HCl دی البته HCl نه دلته دغه مواد کرور هم په د محیط کې پاتې سي نو دا بیا د کلورین سره تعامل کوي او د څخه په نتیجه کې کلوروفارم لاسته راځي مثال په توګه سره مثلا CH2 مثلا Cl2 چې یا میتیلین کلوراید کچېرې په دغه ځای کې نور هم پاتې سي دوی بیا د کلورین د غاز سره چې کوي تعامل سره رسوي او په نتیجه کې چې لاسته راوړي په نتیجه کې موږ ته کاربون تترا کلوراید څه کوي پلاس یې راکوي چې پلاس راکوي کاربون تترا کلوراید پلاس راکوي او وختي البته کلوروفارم پلاس راکوي د مثال په توګه سره مثلا دا چې دی دا میتیلین کلوراید دی د دې پر ځای باندې دلته چې لاسته راځي دلته دغه کلورین بیا راځي او د میتیلین کلوراید یو دانه هایدروجن څه پکې یو دانه هایدروجن یې بې ځای کوي او په نتیجه کې د دې څخه کلوروفارم لاسته راځي د مثال په توګه سره CH رابطه Cl سو Cl3 CH رابطه Cl3 پلس یو دانه هایدروجن براشي د کلورین سره به سره هغه بې ځای شوی هایدروجن براشي د کلورین سره بې ځای شي پلس یو مالیکول HCl به څه پوسي د څخه به پلس راته راشي همدارنګه دغه مواد که نور هم په د محیط کې پاتې سي دغه تعامل دغسې جریان پسې پیدا کوي او د دې موادو څخه بیا چې لاسته راځي د دې موادو څخه په نتیجه کې کاربون تترا کلوراید په لاس راځي څنګه مثلا دغه کلوروفارم راخلمه مثلا CH رابطه Cl3 دا به بیا د چی سره تعامل وکړي دا به بیا د کلورین سره تعامل وکړي او په نتیجه کې به د څخه چې لاسته راسي دغه یو دانه کلورین په واسطه بیا د یو دانه هایدروجن بې ځایه سي یعنی د هایدروجن یوازې به څه شي کلورین به سي نو په نتیجه کې به کاربون او همدارنګه څلور دانې چې شي کلورین موږ ته څه پوسي په لاس راسي او د ترڅنګ به دغه هایدروجن راسي د کلورین سره به ځای سي د څخه په نتیجه کې چې لاسته راسي HCl به په لاس راسي اوس که چیرې موږ دلته وګورو د څلورو سرو هایدروجنو پر ځای باندې څلور دانې کلورین څه پوسوله یا پاس څلور دانې کلورین رااله چې په نتیجه کې موږ ته کاربون تترا کلوراید په نامه سره مرکب څپو کړي په لاس یې راوړي دلته چې دغه کوم تعویضي تعامل سرته رسیږي دغه تعویضي تعامل که چیرې مثلا د دې سر څخه بیا څه شوي دغسې ادامه پیدا کړي نو په نتیجه کې چې د دې څخه کوم مواد لاسته راځي هغه به څه شوي د هغه پروډکټ یا هم هغه مواد به په دغه شکل سره وي چې یو به موږ چې به ولرو HCl به ولرو همدارنګه کاربون تترا کلوراید به ولرو یعنی که چیرې مثلا میتان غاز د کلورین سره تعویضي تعامل ترسره کړي د کلورین د غاز سره نو په نتیجه کې به په لومړي قدم کې د دې څخه چې موږ ته لاسته راسي په لومړي قدم کې به د دې څخه موږ ته میتایل کلوراید لاسته راځي همدارنګه هایدروجن کلوراید په لاس راځي که چیرې دغه میتایل کلوراید او هایدروجن کلوراید نور هم په دغه محیط کې پاتې سي
نو د څخه په نتیجه کې چې لاسته راسي د دې څخه به په نتیجه کې دغه مواد بیا د کلورین سره تعامل وکړي یعنی دغه میتایل کلوراید چې دا بیا د کلورین سره تعامل وکړي او په نتیجه کې موږ ته چې په لاس راوړي په نتیجه کې موږ ته میتلین کلوراید په لاس راوړي دغه میتلین کلوراید که نور هم چیرې پاتې سي په دغه محیط کې پاتې سي د هغه څخه وروسته به دغه مواد بیا د کلورین سره تعامل وکړي یعنی د کلورین سره تعامل به دغه ادامه پسې ولري نو په نتیجه کې به د څخه چې په لاس راسي په نتیجه کې به د کلوروفارم په لاس راسي کله چې دغه کلوروفارم نور هم په دغه محیط کې پاتې سي نو دوی به بیا د کلورین سره تعامل وکړي او په نتیجه کې به چې لاس راوړي کاربون تترا کلوراید به په لاس راوړي د کاربون تترا کلوراید جوړښت چې دی هغه په داسې شکل سره دی چې یو کاربون د سره اړیکه لري د څلور دانې کلورینو سره اړیکه لري یو دانه کاربون چې دی هغه د څلور کلورین سره اړیکه لري چې دغه مرکب د کاربون تترا کلوراید په نوم سره یادېږي خو یعنی د چې څخه د میتان غاز څخه چې مثلا یو دانه کاربون د څلور دانو چې سره اړیکه درلود څلور دانو هایدروجنو سره اړیکه درلود د دغه جوړښت څخه دی بدل سو په چیش باندې په داسې جوړښت باندې چې په دې جوړښت کې د څه شي لري د کاربون څلور سره هایدروجن چې دی دا د چ په واسطه سره یو سوي دي د څلور دانو کلورینو په واسطه سره یو سوي دي خو په دې جوړښت کې بیا کاربون خپل څه شي لري څلور دانې هایدروجن لري یعنی دغه مشبوع هایدروکاربنونه چې دی په دې کې عموما چې تعاملونه سره رسیږي هغه تعویضي تعاملونه سره رسیږي د تعویضي تعاملونو پر اساس باندې د دې څخه چې لاسته راځي نوي مرکبونه د دې څخه په لاس راځي دغه څخه وروسته راځو د بنزین تعویضي تعامل د بنزین تعویضي تعامل چې دی هغه عموما د مشبوع هایدروکاربنونو د تعویضي تعامل سره یو ځای ویل کېږي دا په څه خاطر دا په دې خاطر چې بنزین هم د مشبوع هایدروکاربنونو پر رقم څه تعامل سره رسوي د مشبوع هایدروکاربنونو پر رقم تعویضي تعاملونه سره رسوي او په نتیجه کې چې لاسته راکوي په نتیجه کې نوي مرکبونه په لاس راکوي د مثال په توګه سره کچېرې موږ راسو مثلا د بنزین تعویضي تعامل ته د بنزین تعویضي تعامل هم چې کله بنزین مثلا د نورو مرکبونو سره تعامل وکړي د بنزین ځینې مشتقات لاسته راځي د دې د تعویضي تعامل د نتیجې څخه مثلا د بنزین تعویضي تعامل لومړی د بنزین په تعویضي تعاملو کې که د مثال په توګه سره موږ د بنزین تعویضي تعامل د نایتریک اسید یا د شورې د تیزابو سره د هایدروجن د څه شي په شتون کې د هایدروجن سلفیټ یا هم د سلفوریک اسید په شتون کې دوی دواړه یو د بل سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې دلته چې لاسته راځي نایترو بنزین لاسته راځي څنګه مثلا فرض کړئ چې مثلا دا د بنزین یوه کړۍ ده په د بنزین درس خو موږ تاسو په دویم یونیټ کې ویلي وو چې بنزین چې ته ویل کېږي بنزین چې دی هغه درلودونکی د شپږ اټومه کاربن دی او شپږ اټومه هایدروجن دی چې مثلا د هر کاربن سره چې اړیکه لري چې یو دانه هایدروجن اړیکه لري همدارنګه د یو کاربن سره یو دانه هایدروجن اړیکه لري همدارنګه دی په خپل منځ کې درې دانې چې شي لري درې دانې دوګوني اشتراکي اړیکې لري چې دغه دوګوني اشتراکي اړیکې د دې لامل کېږي تر څو دوی څه وکړي دغه دوګوني اشتراکي اړیکې د دې لامل کېږي تر څو دغه مرکب څه وکړي د مرکب د ټولو کاربنونو اړیکې ورته مکمل کړي ښه کله چې بنزین د نایتریک اسید سره تعامل وکړي د چی سره تعامل وکړي د نایتریک اسید سره تعامل وکړي نو د دې څخه په نتیجه کې چې لاسته راځي د څخه په نتیجه کې نایترو بنزین لاسته راځي خو دلته یو کتالیست هم شتون لري مثلا سلفوریک اسید په موجودیت کې چې کله نایتریک اسید د بنزین سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې د څخه نایترو بنزین لاسته راځي د تعویضي تعامل پر اساس باندې څنګه مثلا فرض کړئ چې دا د بنزین څه شي ده کړۍ ده د بنزین په کړۍ کې دغه یوه دانه هایدروجن د چې شي د ګروپ په واسطه د نایترایت ایون په واسطه سره دا څه رقم کېږي دغه د نایترایت ایون په واسطه سره دا یوز کېږي بې ځایه کېږي مثلا فرض کړئ چې دا د دې یو هایدروجن دی مثلا فرض کړئ دا دویم هایدروجن دی همدارنګه دریم هایدروجن څلورم هایدروجن او همدارنګه پنځم هایدروجن او د دې تر څنګ شپږم هایدروجن فرض کړئ دا د بنزین یوه کړۍ ده په دې ځای کې که چیرې مثلا د نایترایت په واسطه سره د نایترایت ایون په واسطه سره د دې مثلا دا یوه دانه هایدروجن چې دی دا څه په وسي دا بې ځایه سي یعنې دغه یوه دانه هایدروجن یې په د نایترایت په ګروپ باندې یوازې سي د یوه دانه هایدروجن پر ځای باندې چې لاسته راسي د نایترایت ګروپ لاسته راسي نو په نتیجه کې دې څخه نایترو بنزین لاسته راځي دې څخه چې لاسته راځي نایترو بنزین یعنې کله چې د بنزین یوه دانه هایدروجن د نایترایت ایون په واسطه سره څه په وسي یوازې سي نو دې څخه په نتیجه کې نایترو بنزین لاسته راځي پاته دلته چې څه شوله
په دې ځای کې دلته چې یو دانه هایدروجن او همدارنګه دلته یو اکسیجن او یو دانه هایدروجن څه پکېږي پاتېږي دغه څخه په نتیجه کې یو مالیکول اوبه څه پوسي لاسته براته راسي معنا دا چې کله چې بنزین د سلفوریک اسید په شتون کې د چا سره تعامل وکړي کله چې بنزین د سلفوریک اسید په شتون کې د نایتریک اسید سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې به دغه د نایتریک اسید کوم نایترایت ایون چې دی دا به راسي د هایدروجن ځای به ونیسي یعنې د هایدروجن پر ځای به دلته کښېږدول سي د هایدروجن پر ځای به د بنزین سره یو ځای سي په نتیجه کې به نایتروبنزین څه په وکړي لاسته به راوړي چې به لاسته راته راوړي نایتروبنزین به لاسته راوړي او د دې تر څنګ دلته چې دغه یو دانه هایدروجن بې ځایه سو همدارنګه دلته چې یو دانه اکسیجن او یو هایدروجن پاته هغه په خپل منځو کې سره یو ځای سي او اوبه یا هم واټر به څه په وکړي موږ ته بیا لاسته راوړي چې دا د بنزین تعویضي تعامل دی د نایتریک اسید سره یعنې د نایتریک اسید او همدارنګه د بنزین ترمنځ ګورئ که چیرې د دې عمومي فورمول موږ ولیکو داسې ویلی سو چې د مثال په توګه سره کله چې بنزین د نایتریک اسید سره تعامل وکړي د څه شي په شتون کې د نایتریک اسید سره تعامل وکړي د یو نورو تیزابو په شتون کې د څه شي په نوم سره د سلفیوریک اسید په نوم سره د څه په نوم سره د سلفیوریک اسید په نوم سره د دې تیزابو سره تعامل وکړي د دې څخه په نتیجه کې دوه شیان لاسته راځي لومړی چې دی هغه په خپله نایتروبنزین لاسته ځینې راځي چې نایتروبنزین چې دی هغه د بنزین چې د مشتقاتو څخه شمیرل کیږي پلاس واټر یا هم اوبه د دې څخه څه کیږي لاسته راځي یعنې دا د تعویضي تعامل یا هم د سبسټیټیوشن ریاکشن هغه عمومي فورمول دی لنډه بیا درته وایم کله چې بنزین د نایتریک اسید سره د سلفوریک اسید په شتون کې د چې سلفوریک اسید دلته د کتالیست وظیفه اجرا کوي د یعنې د چې شي په شتون کې د یو کتالیست په شتون کې چې کله بنزین د نایتریک اسید سره یو ځای سي په نتیجه کې دلته دغه د بنزین یوه دانه هایدروجن چې دی دا هم د نایتریت ایون په واسطه سره یوځ کېږي او په نتیجه کې نایتروبنزین لاسته ځینې راځي او دلته چې مثلا دغه د بنزین یو دانه هایدروجن او همدارنګه د نایتریک اسید یو هایدروجن او یو اکسیجن پاتېږي هغه په خپل منځ کې سره یو ځای کېږي او اوبه څه پکېږي لاسته ځینې راځي دغه د بنزین هغه تعویضي تعامل دی اوس د بنزین تعویضي تعامل ځکه د مشبوع هایدروکاربنونو د تعویضي تعاملونو سره ویل کېږي ځکه بنزین داسې تعامل د بنزین د جوړښت چې دی هغه دغه رقم دی چې بنزین د مشبوع هایدروکاربنونو په رقم تعویضي تعاملونه سرته رسوي د دې تر څنګ بنزین چې دی هغه د هالوجنو سره هم تعویضي تعاملونه سرته رسوي او د بنزین هالوجني مرکبونه جوړوي د مثال په توګه سره مثلا فرض کړئ چې دا مثلا د بنزین کړۍ ده د بنزین په کړۍ کې شپږ کاربن او همدارنګه شپږ دانې چې موجود دي شپږ دانې هایدروجن موجود دي دا موږ تاسو مخکې هم ویلي وو همدارنګه درې دانې دوه ګونې اشتراکي اړیکې دي د خپل کاربنونو ترمنځ لري د کوم په واسطه سره چې د کاربنونو ټول اړیکې سره کم شوي دي پوره شوي دي دغه بنزین که چیرې مثلا د یو هالوجني ګاز سره یو ځای سي یا مثلا د یو هالوجن سره یو ځای سي چې مثلا فرض کړئ کلورین دی دلته هم د تعویضي تعامل سرته رسوي دلته هم داسې تعویضي تعامل سرته رسوي چې د یوه دانه هالوجن په واسطه سره د یوه دانه هایدروجن څه کېږي یوځ کېږي خو دلته هم یو کتالیست ضرورت شته چې مثلا کتالیست چې دی فیریم یا هم آیرن دی یعنې د اوسپنې یا آیرن په شتون کې چې کله بنزین د هالوجن سره تعامل وکړي نو د بنزین او هالوجني مرکبونه څه کېږي لاسته راځي د کوم تعامل پر اساس باندې په لاس راځي دا هم د تعویضي تعامل پر اساس باندې په لاس راځي څنګه دغه مثلا د یوه دانه کلورین په واسطه سره به د یوه دانه هایدروجن څه وسي بې ځایه به سي یعنې د یوه دانه هایدروجن پر ځای به کلورین څه وسي نصب به سي فرض کړئ چې مثلا په څه ډول شکل سره په دې جوړښت سره مثلا دا د بنزین کړۍ ده په دې کې دلته چې کوم هایدروجن موجود و هغه د کلورین په واسطه سره څه وسو یوه سو او هایدروجن دلته څه وسو هایدروجن آزاد سو اوس چې هایدروجن آزاد سو هایدروجن په خپله څه شي کوي دا د بنزین هغه جوړښت چې په دې کې په نتیجه کې د څه شي لاسته راغلی دلته په نتیجه کې هالوجني بنزین مرکب لاسته راغلی یا د بنزین هالوجني مرکب لاسته راغلی دغه یوه دانه هایدروجن آزاد شو دا یوه دانه هایدروجن چې آزاد شو دا یوه دانه هایدروجن راځي د بل کلورین سره تعامل کړی او په نتیجه کې د څه څه لاسته راځي په نتیجه کې د څخه هایدروجن کلوراید یا هم HCl څه پکېږي د څخه په لاس راځي یا هایدروکلوریک اسید د څخه په لاس راځي یعنی بنزین چې دی هغه په خپل د تیزابو سره تعویضي تعاملونه سرته رسوي همدارنګه د هالوجنو سره تعویضي تعاملونه سرته رسوي د اوسپنې په شتون کې چې په نتیجه کې د دې څخه د بنزین او هالوجني مرکبونه څه پکېږي په لاس ځینې راځي اوس دې مرکب ته خپله چې ویل کېږي دې مرکب ته خپله کلورو بنزین ورته ویل کېږي دې مرکب ته چې ویل کېږي کلورو بنزین ورته ویل کېږي ولې د کلورین په واسطه سره د یو دانه هایدروجن یوه سو په نتیجه کې یو دانه چې لاسته راغلی نوی هایدروجن نوی هالوجني مرکب لاسته راغلی او په دې ځای کې دې ته چې ویل کېږي نایتروبنزین ویل کېږي ولې ځکه چې د نایتریت ایون د هایدروجن په واسطه د هایدروجن ځای څه پوکي یوازې کې یعنی هایدروجن یې بې ځایه کړ د هایدروجن پر ځای باندې که څه راکړي اوس نو سو ورسره نصب سو
نو د بنزین او تعویضي تعاملونه چې دي هغه هم په رقم ډولونو سره دي. بنزین هم تعویضي تعاملونه سرته رسوي لکه څنګه چې مشبوع هایدروکاربنونه سرته رسوي او د دې څخه په نتیجه کې خپل نوي مشتقات څه کوي په لاس باندې یې راوړي. دغه څخه وروسته پسې راځو جمعي تعاملونو ته چې جمعي تعاملونه څه ته ویل کېږي. که چیرې جمعي تعاملونه یا هم اډیشن ریاکشن ته راسو نو یا کمباینیشن ریاکشن ته راسو. جمعي تعاملونه موږ تاسو داسې وایو چې اډیشن ریاکشن یا په اصطلاح سره جمعي تعاملونه. جمعي تعاملونو ته که چیرې راسو نو جمعي تعاملونه داسې ویلی سو چې جمعي تعاملونه هغه تعاملونه دي چې د مختلفو موادو دوه یا څو مالیکولونو تعامل سره وکړي او په نتیجه کې نوي مرکبونه لاسته راوړي. د مثال په توګه سره مثلا د A یو اټوم دی، مثلا د A د B د یو بل اټوم سره یو ځای کېږي او په نتیجه کې د دې څخه د A B مرکب څه کېږي په لاس راځي. دلته دغه د A عنصر چې دی د B د عنصر سره یو ځای شي او په نتیجه کې د A B مرکب څه کوي په لاس راوړي. نو موږ داسې وایو چې دلته یو جمعي تعامل سرته ورسېږي. ولې جمعي تعاملونه هغه تعاملونه دي چې د مختلفو موادو دوه یا څو مالیکولونه یا دوه یا څو اټومونه په خپل منځو کې سره یو ځای کېږي او نوي مرکبونه څه کوي په لاس باندې یې راوړي. دغه تعاملونه ته خپله چې ویل کېږي اډیشن ریاکشن یا هم جمعي تعاملونه ورته ویل کېږي. اوس جمعي تعاملونه چې دي هغه هایدروکاربنونه هم جمعي تعاملونه سرته رسوي. جمعي تعاملونه چې دي هغه بیا عموما په غیر مشبوع هایدروکاربنونو کې سرته رسېږي. په چی کې سرته رسېږي؟ په غیر مشبوع هایدروکاربنونو کې جمعي تعاملونه سرته رسېږي. اوس مشبوع هایدروکاربنونو کې موږ تاسو ویل چې عموما تعویضي تعاملونه سرته رسېږي، خو په غیر مشبوع هایدروکاربنونو کې لکه د مثال په توګه سره په الکاین او الکین کې په دوی کې بیا عموما غیر مشبوع دا چې غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي نو په دوی کې عموما اډیشن ریاکشن یا هم جمعي تعاملونه سرته رسېږي. د مثال په توګه سره کله چې مثلا که چیرې موږ راسو مثلا یو تعامل ته د مثال په توګه سره د ایتلین مرکب چې کله د برومین د غاز سره تعامل وکړي یا د دغه هالوجن سره تعامل وکړي، مثلا د ایتلین غاز موږ لرو چې CH2 دوه رابطې CH2 په دې ځای کې دغه د ایتلین مرکب ته یا د ایتین مرکب ته که چیرې موږ راسو دا چې کله د برومین سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې د دې څخه چې لاسته راځي. دلته وګورئ دغه برومین چې دی دا د تیر وارې په رقم د تعویضي تعامل په رقم دلته د هایدروجن ځای نه نیسي بلکې دی راځي په خپله هم د دغه چې سره ځای کېږي دغه اړیکه ماتوي او د دغه مرکب سره ځای کېږي او په نتیجه کې نوی مرکب څه کوي په لاس راوړي. څنګه شکل سره دغه برومین چې دی دا به راسي دغه اړیکه چې دا به څه وکړي دا به ماته کړي. دا اړیکه چې کله ماته کړي نو بیا دلته دغه CH2 او د دې CH2 د دواړو یوه اړیکه څه کېږي ازاده پاتېږي چې دلته به په یوه اړیکه کې دوی سره یو برومین یو ځای سي او بل اړیکه بل برومین څه اوسي سره یو ځای به سي چې د هایدروکاربنونو یو مشبوع مشتق به څه وکړي لاسته به یې راوړي. معنا داسې شکل به جوړ شي چې CH2 رابطه BR یا برومین همدارنګه CH2 رابطه برومین د دې څخه به چې لاسته راسي یو نوی مرکب به لاسته ځینې راسي. اوس په دې ځای کې دغه ایتلین چې دی دا د برومین سره تعویضي تعامل نه بلکې جمعي تعامل سرته ورسوي. د دې سره یو ځای شو د هایدروجن یا د بل شي ځای څنګه کړی دی نه دی نیولی. اوس د جمعي تعاملونه چې سرته رسېږي دا عموما په غیر مشبوع هایدروکاربنونو کې سرته رسېږي. دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په هغوی د کاربنونو ترمنځ دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې موجودې دي چې د دغه مرکبونو په البته د عنصرونو په واسطه سره دغه یو دوه ګونې او درې ګونې اړیکې ماتېږي او د هغه اړیکو پر ځای باندې دې سره کم کېږي ورسره نصبېږي. اوس که دې مرکب ته موږ وګورو پر لومړني کاربن او دویم کاربن باندې برومین څه په سوی دی نصب دی نو دې مرکب ته موږ څه وایو؟ دې مرکب ته موږ وایو چې یو دوه همدارنګه برومو ایتان یو دوه برومو څه شي ایتان. ولې برومو ایتان ورته ویل کېږي؟ ایتان مو ځکه کار کوي په دې خاطر چې دا اوس د هایدروکاربنونو یو مشبوع مشتق سو د کاربن ټوله اړیکې په لاس کړي. برومو مو ځکه کار کوي ځکه چې د کاربن سره د هالوجنو څخه کم هالوجن راغلی برومین هالوجن راغلی او یو دوه مو ولې ولیکل ځکه چې پر اول کاربن او پر دویم کاربن باندې برومین څه بسوي دی نصب شوی دی. یعنی جمعي تعاملونه عبارت د هغه تعاملونو څخه دي چې د یو مرکب یو یا څو مالیکولونه یا اټومونه په خپل منځو کې سره یوځای کېږي او نوي مرکبونه څه کوي د څخه په لاس راوړي چې عموما دغه جمعي تعاملونه چې دي دا په غیر مشبوع هایدروکاربنونو یعنی الکینو او الکاینو کې سره کم کېږي سرته رسېږي. دا په دې خاطر چې په هغوی کې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې شتون لري. په دې خاطر د کتالیست په شتون کې دغه تعاملونه هلته په اسانه ډول سره چې کولی شي صورت نیولی شي
د دې یو بل تعامل ته راځو. د مثال په توګه سره کله چې مثلا د ایتلین مرکب راخلو چې CH2 دوه رابطې CH2 مثلا دغه د ایتلین مرکب چې دی دا چې کله مثلا مستقیما د چا سره یو ځای شي د هایدروجن سره یو ځای شي په د کتالیست په شتون کې البته د دې کتالیست په شتون کې چې کله دغه د ایتلین مرکب چې دی دا د هایدروجن سره یو ځای شي نو د څخه په نتیجه کې هم چې لاسته راځي مشبوع هایدروکربنونه لاسته راځي. څنګه دغه هایدروجن چې دی دا راځي دغه اړیکه ماتوي. د اړیکه چې کله ماته سي بیا نو د دې مرکب د دې کاربن هم یو اړیکه آزاده پاتې د دې کاربن هم یو اړیکه آزاده پاتې چې په هغه اړیکه کې به یو هایدروجن د دې سره یو ځای شي او همدارنګه بل هایدروجن به د دې سره کم شي یو ځای شي په نتیجه کې به د څخه چې لاسته راسي CH3 یو رابطه CH3 یعنی د هایدروجن د تعامل د هایدروجن د جمعي تعامل په واسطه سره چې هایدروجن د ایتلین د ګاز سره یا د غیر مشبوع هایدروکربن سره جمعي تعامل سره ورسي د څخه موږ کولای شو چې لاسته راوړو د څخه موږ کولای شو چې مشبوع هایدروکربنونه لاسته راوړو. همدارنګه دغه جمعي تعاملونه چې دي د هایدروکربنونه یې د هالوجن سره هم سرته رسوي. لکه په دې مثال کې چې ما تاسو ته ویل چې د هالوجن سره دغه جمعي تعاملونه سرته رسوي او په نتیجه کې نوي مرکبونه لاسته راوړي. د مثال په توګه سره چې موږ راسو د پروپین او همدارنګه د ایودین جمعي تعامل ته راسو مثلا پروپین او همدارنګه ایودین د مثال په توګه سره CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 پروپین مرکب دی دا چې کله د ایودین سره تعامل وکړي نو دلته هم جمعي تعامل سرته رسیږي او په نتیجه کې نوی مهم مرکب لاسته راځي. مثلا دلته دغه اړیکه بیا لکه څنګه چې ما مخکې درته ویل د ایودین په واسطه سره پرې کیږي. دا اړیکه چې کله پرې شوله د دغه هایدروجن هم یو د کاربن هم یو اړیکه آزاده پاتېږي او د دې کاربن هم څه شي کېږي یو اړیکه آزاده پاتېږي چې په هغه اړیکه کې به یو دانه ایودین چې د دې سره به یو ځای شي یو دانه ایودین به د دې سره څه پوس یو ځای شي چې په نتیجه کې به داسې یو مرکب لاسته ځینې راسي چې CH3 رابطه CHI یعنی کاربن هایدروجن او همدارنګه ایودین رابطه CH2I چې د څخه په نتیجه کې چې لاسته راغلي کله چې ایودین یا هم هالوجن د پروپین د مرکب سره تعامل وکړي دلته د دې ترمنځ چې د اوبو اشتراکي اړیکه او د کاربنونو هغه یې ماته کړه او د هغه پر ځای خپله څه شي وشو چې د دواړو کاربنونو یوه اړیکه ازاده پاس شوه د هغه پر ځای راغلي د دې سره یې جمعي تعامل وکړي او سره یو ځای شي او په نتیجه کې نوی مرکب لاسته راوشي. د نوي مرکب نوم دی همدارنګه ډای ایودو پروپان. پروپان ولې ورته ویل کېږي ځکه چې دا نور یو د هایدروکربنونو یو مشبوع مشتق سو او همدارنګه ایودو ډای ایودو ځکه ورته ویل ځکه چې دوه ایودین چې شي کېږي دوه ایودینو تعامل سره کوي او یو دوه ځکه ورته ویل کېږي چې په لومړني کاربن او دویم کاربن باندې څه وسوله نصب سو. یعنی جمعي تعاملونه چې دي هغه هم کم تعاملونه جمعي تعاملونه خپله کمباینیشن ریاکشنز ته ویل کېږي یا هم د یو ځای کېدنې تعاملونو ته ویل کېږي چې د تعاملونو په جریان کې دوه مرکبونه یا د یو مرکب څو مالیکولونه یا د مرکب څو اتومونه یو د بل سره یو ځای کېږي او په نتیجه کې نوي مرکبونه څه پکوي په لاس یې راوړي. دا زه د دې مثالونو د جملې څخه یو بل مثال وایو مثلا د الکینو هالوجني تیزاب چې دی د الکینونه چې دی هغه هم د هالوجني تیزابو سره جمعي تعاملونه سرته رسوي او په نتیجه کې نوي مرکبونه جوړوي. د مثال په توګه سره هالوجني تیزاب څه ته ویل کېږي؟ هالوجني تیزاب هغه تیزابو ته ویل کېږي چې په دې کې د هالوجنو څخه یو هالوجن شتون ولري. د مثال په توګه سره مثلا موږ چې لرو د HCl تیزاب لرو په دې ځای کې که چیرې موږ وګورو د هایدروکلوریک اسید چې دی دا یو تیزاب دی یو اسید دی دلته که چیرې وګورو د کلورین د هایدروجن سره ځای شوی دی او د مرکب یې لاسته راوړی دی او کلورین چې دی هغه پخپله یو هالوجن دی نو ځکه دې ته هالوجني تیزاب ویل کېږي. نو موږ داسې وایو چې الکینونه چې دي هغه د هالوجني تیزابو سره هم جمعي تعاملونه سرته رسوي او نوي مرکبونه لاسته راوړي. مثلا لکه ایتلین چې دی مثلا د HCl سره تعامل وکړي د څخه ایتایل کلوراید لاسته راځي. د مثال په توګه سره که چیرې موږ راسو د ایتلین مرکب ته چې ایتلین مرکب چې دی هغه یو غیر مشبوع هایدروکربن دی دا چې کله مثلا د یو هالوجني تیزاب یا مثلا HCl یا هم د هایدروجن کلوراید یا هم هایدروجن بروماید یا هم هایدروجن ایوداید یا د دغو مرکبونو څخه د یو سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې د دې څخه موږ ته چې لاسته راځي نوي مرکبونه لاسته راځي. لکه دلته چې په دې مثال کې موږ وینو چې ایتلین مثلا د هایدروجن کلوراید سره تعامل وکړي نو په نتیجه کې دغه
د دې هایدروجن همدارنګه د کلورین په واسطه سره دغه اړیکه ماتېږي. دا اړیکه چې کله ماته سوه نو یوه اړیکه د یوه کاربن آزاده پاتې سوه، بله اړیکه د بل کاربن آزاده پاتې سوه چې دلته به یو هایدروجن راسي د یوه دانه کاربن سره به یوځای سي، او همدارنګه کلورین چې دی هغه به د بل کاربن سره یوځای سي او په نتیجه کې به چې لاسته راوړي یو نوی مرکب به لاسته راوړي چې څنګه شکل به ولري. مثلا CH3 دلته د CH2 وکړي چې یوه دانه هایدروجن ورسره یوځای سي دی به CH3 سي، رابطه د خپله CH2 دی او یوه دانه چې ورسره یوځای سي کلورین به ورسره یوځای سي چې په نتیجه کې به یو نوی مرکب لاسته راوړي چې دا نوی مرکب د ایتایل کلوراید په نوم سره څه رقم کېږي یادېږي. دا نوی مرکب چې دی دا چې په نوم سره یادېږي د ایتایل کلوراید په نوم سره یادېږي. ولې؟ ځکه که چیرې دغه یوه دانه کلورین ځینې ایسته کړو دا څه شي سو دا پخپله ایتایل سو، کلورین چې ورسره یوځای سو دا څه شي دا ایتایل کلوراید. دغه تعامل چې دی دا خپله چې ویل کېږي دې ته خپله د غیر مشبوع هایدروکاربنونو او د هالوجني تیزابو ترمنځ تعامل ویل کېږي. معنا غیر مشبوع هایدروکاربنونه چې دي یا هم الکینونه او الکاینونه چې دي هغه د چې سره تعامل سره رسولی سي. دغه تعامل چې دا عموما په الکینونو کې ډېر عام دي چې الکینونه عموما د هالوجني تیزابو سره تعامل سره رسوي او په نتیجه کې د دې څخه نوي مرکبونه سره کم کېږي په لاس راځي. د دې یو بل مثال موږ داسې ویلی سو د مثال په توګه سره کله چې الکینونه د سلفوریک اسید په شتون کې جمعي تعامل ترسره کړي نو د دې څخه هم په نتیجه کې چې لاسته راځي نوي مرکبونه لاسته راځي یا هم نوي مواد لاسته راځي. مثلا فرض کړئ د مثال په توګه سره راځو د دې یو تعامل لیکو. مثلا د ایتلین مرکب دی CH2 رابطه CH2 کله چې دغه د ایتلین مرکب د سلفوریک اسید په شتون کې د اوبو سره تعامل سرته ورسوي نو د دې څخه په نتیجه کې هم چې لاسته راځي ایتانول یا هم د دې څخه په نتیجه کې موږ ته الکول لاسته راځي. څنګه لاسته راځي؟ دلته بیا هماغه چې لکه څنګه چې ما مخکې درته ویله دلته دغه یوه دانه هایدروجن چې دی دغه به څه شي وکړي دغه اړیکه به لومړی ماته کړي. دا اړیکه چې کله ماته کړي دلته یوه دانه شي پاتې سوله یوه دانه اړیکه ازاده پاتې سوه، دلته یوه دانه اړیکه ازاده پاتې سوه. دلته دا یو دانه هایدروجن به راسي دې سره به څه په اوسي یوځای سي پاته به دلته د OH ګروپ یعنې د دې جوړښت که چېرې موږ ولیکو دا رقم دی چې هایدروجن رابطه OH. دغه OH دی دا بیا راسي دې سره به څه په اوسي د ډبل کاربن سره به اړیکه جوړه کړي او په نتیجه کې به دې څخه چې لاسته راسي په نتیجه کې به دې څخه داسې یو مرکب لاسته راسي چې CH3 رابطه CH2 رابطه OH. په دې ځای کې موږ داسې ویلي وه په تېرو ورځو کې په وظیفوي ګروپونو کې چې OH یا هم د هایدروکسیل ګروپ چې دی هغه د الکولو چې شي ګروپ دی وظیفوي ګروپ دی. اوس نو کله چې دلته د الکولو ګروپ چې دی یا هم وظیفوي ګروپ ته چې سره یوځای سو د ایتایل د دغه ګروپ سره یوځای سو نو دلته په نتیجه کې چې لاسته راغله نوی مرکب لاسته راغله چې دا نوی مرکب په خپله د ایتانول په نوم سره یادېږي او د یو ډول تیزاب. دلته چې دغه تعامل په خپله همدارنګه یوه بله مهمه خبره چې موجوده ده په دې ځای کې هغه دا ده چې دا تعامل د اوبو سره سرته ورسېدي. معنا د اوبو سره چې تعامل وکړي د ایتلین مرکب تعامل وکړي نو دغه تعامل ته چې ویل کېږي هایډریشن ریاکشن هم ورته ویل کېږي. چې ویل کېږي دې ته هایډریشن ریاکشن هم ورته ویل کېږي یا هم د اوبه کولو تعامل هم دې ته سره کم کېږي ویل کېږي. نو په لنډه توګه سره داسې ویلی سو چې جمعي تعاملونه عبارت د هغه تعاملونو څخه دي چې د یو مرکب یو یا څو مالیکولونه په خپلو منځو کې سره یوځای کېږي او نوي نوي مرکبونه دې څخه څه کوي په لاسته راوړي. همدارنګه نو ایتلین د کلورین سره هم په پرله پسې ډول سره تعامل سرته رسوي او نوي نوي مرکبونه لاسته راوړي. همدارنګه د برومین سره همدارنګه د ایودین سره یوځای کېږي او په څو سټیپه کې نوي نوي مرکبونه لاسته راوړي. لکه مثلا چې دا چې مثلا د پروپین سره یوځای سي مثلا برومین د پروپین سره یوځای سي په نتیجه کې د دې څخه نوي مرکبونه لاسته راځي. مثلا ایتلین مثلا د برومین سره یوځای سي همدارنګه مثلا د کلورین سره یوځای سي. دغه مرکبونه چې په خپل موضوع کې البته دغه مالیکولونه په خپل موضوع کې تعامل سره وکړي نو په نتیجه کې د څخه نوي مرکبونه په لاس راځي. نو موږ تاسو په دغه لیکچر کې په دې درس کې موږ تاسو تعویضي تعاملونه وپېژنو چې تعویضي تعاملونه عبارت د هغه تعاملونو څخه دي چې په یو مرکب کې د بل مرکب د مالیکولونو یا اټومونو په واسطه سره یو یا څو اټومونه بې ځایه سي او په نتیجه کې نوي مرکبونه لاسته راسي. دغه تعاملونه عبارت د تعویضي تعاملونه یا سبسټیټیوشن ریاکشن څخه عبارت دي. همدارنګه بل مو جمعي تعاملونه وویله چې جمعي تعاملونه کوم تعاملونو ته ویل کېږي. داسې مو ویلي جمعي تعاملونه یا کمباینیشن ریاکشن یا اډیشن ریاکشن عبارت د هغه تعاملونو څخه دي چې د یو مرکب یو یا څو مالیکولونه په خپل منځ کې سره یوځای کېږي او نوي مرکبونه لاسته راوړي. دغه تعاملونه د اډیشن ریاکشن یا هم د جمعي تعاملونو په نوم سره یادېږي. موږ تاسو یې څو مثالونه وویل او په دغه تعویضي تعاملونه او اډیشن ریاکشن کې یوه عامه خبره دا ده چې تعویضي تعاملونه عموما زیات په مشبوع هایدروکاربنونو کې سرته رسېږي او اډیشن ریاکشنز چې دي هغه عموما زیات په غیر مشبوع هایدروکاربنونو کې سرته رسېږي.
نو د جمعي تعاملونو او تعویضي تعاملونو د درسونو په پای ته رسېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا پورې ښه ورځ او ښې چارې.